السلام علیکم ملګرو علیزه دیمه ویډیو راورسېده نظم هغه ویډیو څنګه لیک شو هغه ویډیو چا لیک کړی د هغه دنیا خلکو په هغه ویډیو کتله علیزه کومه ویډیو لیک شوې ده دنیا پلیټفارم والا راپورته کړی و نو فیسبوک او یوټیوب هر چا راپورته کړی و نو په هغه علیزه ویډیو نو کومه ویډیو لیک شوې و هغه باره کې څه ویلي دی هغه ویډیو زما چا لیک کړو څنګه لیک شو نو هغه باره کې زما نږدې رشتہ دار دی نو هغه ویډیو هغه لیک کړه نو ما ویډیو هغه لیک کړه نو کوم کجې بیا اپلوډ کړی و په سوشل میډیا باندې نو او نه هغه کس اوس گرفتار کړی دی کوم کس یې لالي کړی دی هغه نه کوم کس چې اپلوډ کړی دی نو هغه کس اوس گرفتار شوی دی فی الحال نو علیزه دا ویل زما ویډیو چا په ټیک ټاک چا په فیسبوک باندې ورکړی وي نو هغه ټول زه بیل کس باندې به زه راپورټ کوم نو دا اوس هیڅ هم نشي کولی څه شوي دی حاسم شوي دی چا اپلوډ کړی دی چا لیکلی دا ویډیو ټول هغه کار دی نو دا ټول پښتنو دا ویډیو راخستی و هر سړي دا ویډیو خپل پیج شیر کاوله د علیزه ویډیو نو موږ پښتنو دا ویډیو نه مانی ځکه چې هر سړي به دا ویډیو راخستل او دا غلطه ویډیو نو هر سړي به اپلوډ کاوله خپل ویوز او خپل فالوور په د پیغام نو هر سړي کول هغه ویډیو ما خپل اپلوډ نه کوم ته مناسب ښکارا کې دا هغه ویډیو زریکشن نو کوم هغه ویډیو سره نو ډیر مناسب هر څه ټول پښتنو راخسته او هغه ویډیو نو علیزه په ټیک ټاک کې مینونه فالوور لري دنیا فیسبوک کې مینونه ملګری لري نو علیزه ټیک ټاکر او نو دا ویډیو ټول خلکو راخستی او پښتنه دې بسر د پښتنو د خاخو د پښتنو دی د پښتنو ماحول خو د پښتانه داسې نو دا ویډیوګانې جوړولې نو دا اوس د یو ویډیو خپل کس لیکړی و نو دا ویډیو دنیا خلکو راخستی و نو ډیر خلکو په کې ریکشن دی ویډیوګانې کړي هر سړي اپلوډ کوله او زما واتس اپ ته راشي نو زه به دا ویډیو درولېږم هر سړي د خپل دغه پیج او خپل د فالوور دغه منو داسې پښتانه نو پکار دا ویډیو هر سړي راخسته په خپل ټیک ټاک او فیسبوک کې ورکوله نو دا غلطه ویډیو نه ده پکار ما خپل دغه ویډیو اپلوډ نه کوم ته مناسب ښکارا کېده نو هر سړي من لګ په هر سړي من لګ پرده راچوي نو داسې ډیره مناسب خبره ده نو ما خپل په داسې ویډیو جوړه نه کړه نو